سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر کې یو ځل بیا د دې سترې بریا مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. افغان بندیان الف لوبډلې سریلانکا الف لوبډلې ته یو ځل بیا ستره ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې افغانستان او سریلانکا لوبډلې سره مخ شولې چې د افغانستان لوبډلمشر ګلبدین نایب د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په 18.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې جوړې کړلې. که وګورو د افغانستان لوبډلې بیا ډېر خراب بیټینګ ترسره کوي. وازي نورعلي زدرانو چې 50 منډې جوړې کړلې او شهزاد محمدي بیا 60 منډې جوړې کړلې. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د یو غټ هدف کښېږدي. د 116 منډو هدف په تعقیب کې سریلانکا لوبډلې په 19.1 بال کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 108 منډې جوړ کړلې چې په 8 منډو باندې دغه لوبه وبایلله. که وګورو پیچ د بالینګ دپاره جوړ، خو په خاصه توګه بیا د سپینرانو سره ډېره مرسته کوله. د افغانستان بندیان لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه هم وکړله. قیس احمد په 4 اورونو کې 12 منډې ورکړلې. درې مهم لوبغاړي وسوځوله او دا رقم ګلبدین نایب په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړلې. درې مهم لوبغاړي وسوځوله او ظاهر خان په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړلې. یو لوبغاړی وسوځوي. افغان بندیان د اسیا سیالیو نیمه پایلوبې ته لار وموندله. د چین په کوربتوب د 19 پړاو سیالیو په ترڅ کې نن افغان بندیان لوبډلې د یو جالبې لوبې وروسته سریلانکا الف لوبډلې ته په 8 منډو په توپیر ماتې ورکړله او دغه سیالۍ نیمه پایلوبې ته هم لاره پیدا کړله. افغان کرکټ ملي لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته کیږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما مو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.